راشد خان د آیرلینډ او آی پی ایل سیالیو لپاره نوې چمتووالی ونیو. دا چې راشد خان څه وکړل دا هر سراسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ وروتو بچونکي په ټویټر باندې یوه لنډه ویډیو خپره کړې ده چې هغه پکې د کرکټ بیټ جوړونکي سره ولاړ دی او یاد کس بیټ جوړوي. راشد خان له دغه ویډیو سره په کیپشن کې لیکلي دي چې د آیرلینډ پر وړاندې لوبلړۍ او همداراز د هند تجارتي لیګ یعنی آی پی ایل لپاره کیمل بیټ یعنی اوښ بیټ جوړ شو. د کیمل بیټ چې په لومړي ځل راشد خان پرې په بګ باش تجارتي لیګ کې توبهنه ترسره کړه، ډېرو رسنیو پرې راپورونه جوړ کړل. دغه بیټ چې د راشد خان یو ځانګړی نوښت او د نورو بیټونو نه یې لږ توپیر درلود، د کرکټ آسټرالیا ویبپاڼې ورته د کیمل بیټ نوم ورکړ چې وروسته ډېر مشهور شو. اوس تازه راشد خان د آیرلینډ پر وړاندې سیالیو او همداراز بیا د هند تجارتي لیګ لپاره هم ورته بیټ جوړ کړی دی چې نوموړي به په دغه سیالۍ کې په دغه نوې یعنې کیمل بیټ یا اوښ بیټ باندې توپوهنه ترسره کړي. راشد خان په بګ باش تجارتي لیګ کې د ایډټ سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبېده چې د یادې لوبډلې یو له مخکښو لوبغاړو څخه دی. ځکه نوموړي نه یوازې دا چې په توپ اچونه کې ښه ځلېدلی دی بلکې په توپوهنه کې هم ځینې وخت کمال کوي. همداراز د هند تجارتي لیګ کې بیا راشد خان د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبېږي. نوموړي له پیله د همدغه لوبډلې سره دی او هر ځل ښه ځلېدلی دی. بل لوري ته د افغانستان او آیرلینډ د 3 شلوریزو لوبو لړۍ په ګریډیټر نویډا میدان کې ترسره کیږي